انار چې دی وي دا فشار کنټرولوي، یعنی فشار نورمال ساتي او همدارنګه د مغزي او قلبي حملې څخه مخنیوی کوي. او دا څنګه کوي؟ یعنی معنا دا کله چې موږ او تاسې په نورمال حالت کې، یعنی زموږ او ستاسې په وینه کې غوړ موجود دی او دا غوړ د وخت په تېرېدو سره د رګونو په دیوالونو پورې نښلي او دغه دیوالونه یا تنګوي او یا یې مطلق بندوي او همدارنګه د دې رګونو د کلکوالي سبب کیږي. نو کله چې یعنی دا رګونه کلک شي نو فشار چې دی لوړېږي. او د بل خوا نه که چیرته دغه رګونه مغز او یا چې دی په زړه کې بند یا تنګ شي نو هلته چې دی بیا زړه ته سمه وینه نه رسېږي او همدارنګه مغز ته وینه نه رسېږي او بالاخر ناروغ ته مغزي سکته یعنې په ګوزه نښته کېږي او یا چې دی قلبي حمله پرې راځي او حتی د مرګ سبب کېږي. یعنې انار چې کوم دی په هغې کې مختلف قسم مواد دي چې د فولیفینول، فلاونویډ، همدارنګه اومیګا 5 تیزاب او داسې نور مواد پکې دي چې دا د دغې چارې مخنیوی کوي. همدارنګه انار چې دي د عصبي حجراتو ساتنه کوي. کله چې زموږ او ستاسې په بدن کې د مختلفو عملونو په وجه باندې زهري مواد ازادیږي، دا چې دی د اعصابو حجرات چې دی زیانمنوي او هغې ته چې دی زیان رسوي. نو انار چې څوک خوري نو په هغې کې د فولیفینول په نامه مواد دي، هغه د دغه زهري مواد چې دی په بدن کې خنثی کوي او بالاخر د اعصابو حجرات چې دی ساتي او هر هغه څوک چې انار خوري نو تل بیا حافظه ښه کار کوي. د ځیګر حجراتو ساتنه کوي، یعنی دغه زهري مواد چې په بدن کې ازادیږي دا د ځیګر حجرات چې دی تخریبوي. نو کله چې تاسې انار خورئ نو دغه د ځیګر حجرات به هم تل نورمال وي او د دغه زهري موادو د زیانمن کېدو څخه به وژغورل شي. انار چې دی د انسان د بدن دغه د ساتنې قوه چې کومه ده دا نور هم پیاوړې کوي. زموږ او ستاسې په بدن کې په نورمال حالت کې یو د ساتنې یوه قوه ده. کله چې زموږ او ستاسې بدن ته میکروب ورداخلیږي نو اول دغه قوه ورسره جګړه کوي او بالاخر دغه میکروب د منځه وړي او کله چې یعنې دغه زموږ قوه مغلوب شي یعنې کمزوري شي نو بیا دا میکروب چې دی مرض رامنځته کوي. نو انار چې څوک خوري دغه د ساتنې قوه چې دی نور هم پیاوړې کېږي او بالاخر د میکروب د مغلوبېدو څخه یې ساتي او د ډیرو باکتریایي او ویروسي ناروغیو څخه بدن چې دی ساتي. همدارنګه انار چې کله موږ او تاسې خورو په دې کې دا زړي دي او دا چې کله کولمو ته رسیږي هلته د یورولیتین په نامه یو ماده ده په هغې بدلیږي او دا چې دی دا د کولمو دا دیوال چې کوم دی دا قوي کوي او د کولمو په میکروبي ناروغیو باندې یا تلپاتې ناروغیو باندې نښته کېږي چې دوه ډېرې نوموتې ناروغۍ دي چې یو د موربس کرون او بل د کولیټس ولسیروزا په نامه یادېږي چې دغه دواړه ناروغۍ چې کومې دي په دې کې کله چې دا څوک ولري ناروغ کله قبضیت لري او کله اسهال او همدارنګه د خېټې درد لري او کله په ډکو امتیازو کې وینه هم وي نو د دغه ناروغیو نه څوک چې انار خوري نو وبه ژغورل شي او هر هغه څوک چې دغه ناروغۍ ولري یعنې انار ورته ښه دي تاسې کولی شئ چې هغې ته انار توصیه کړئ. همدارنګه وایي انار چې دي د روماتیزم ناروغۍ هغه ناروغۍ چې د بدن دغه بندونه چې کوم دي یعنې دا پکې خوړل شوي چې په طبابت کې ورته ارترایټس ویلی کېږي دغه ناروغۍ چې کومې دی وایي د دې دپاره ډېر ښه دي ځکه چې انار یو د خوا نه چې دی د میکروب یعنې د کمېدو سبب کېږي دغه میکروبي کېدنه چې شوي رامنځته شوي دا کموي یعنې دا التهاب او د بل خوا نه د دردونو د کموالي سبب کېږي یعنې ځکه چې په روماتیزم ناروغۍ کې همدارنګه چې هډوکي خوړل شوي په هغې کې دردونه وي د مختلفو برخو نو د هغه د درد د کمېدو سبب هم کېږي. بل انار چې کوم دی وایي پوستکی ساتي یعنې سړی تل ښایسته وي هر هغه څوک چې انار خوري نو تل ښکلی وي ځکه په وجود په پوستکي کې چې دی ګونځې نه پیدا کېږي ځکه په هغې کې دغه د اومیګا 5 په نامه تیزاب دی او هغه چې د پوستکي د لمر د وړانګو او د نورو ډېرو وړانګو څخه یې ساتي او همدارنګه د ډېرو ناروغیو څخه یې ساتي نو ځکه چې د پوستکي زر ګونځې نه کوي نو که چېرته تاسې انار خورئ نو تل به ښکلي یاست. د افغانستان انار ډېر ښکلي انار دي تاسې ترې ګټه پورته کوئ ځکه چې یو خوا نه به خپلو خلکو ته ګټه ورسوئ او د بلې خوا نه به خپلې روغتیا ته ګټه ورسوئ. د یوې بلې روغتیایي خپرونې پورې له تاسې اجازت غواړم ستاسې د بشپړې روغتیا